د کورنیو چارو وزیر د ميدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزیر محترم خليفه سراج الدين حقاني د ميدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ صدمردې سیمې ته په سفر کې د دې ولایت له یو شمېر سیمه ییزو مسؤلانو، قومي مشرانو، سپین ږیرو او ځوانانو سره وکتل. د سفر کې چې د اسلامي امارت یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو، د چارو ادارې د پلان او ارزونې رئیس مولوي محمد نعیم نصرت خلیفه صاحب او نورو مسؤلینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ یا د سیمې ته د دوی په ورتګ خوښي څرګنده کړه. د افغانستان د اسلامي امارت د فدایانو او مجاهدینو ستر دوکسالار رهبر د وزارت داخله محترم وزیر صاحب خليفه سراج الدين حقاني صاحب، ستاسو مبارک حضور زمونږ لپاره سیمې ته د ویاړ، عزت او خوښۍ ځای ده. د زړه له کومې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. د سیمې اوسیدونکي او قومي مشر حاجي عین الدین ستانکزي جهادي بهیر کې د ميدان وردګ په ځانګړې توګه د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو د قربانیو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ميدان وردګ ټول ولس د اسلامي امارت له پرېکړو هرکلی کوي او ملاتړ یې دي. یاد قومي مشر همداراز د ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې د شته ننګونو یادونه وکړه او د روغتیایي چارو، برېښنا، کرنې او رغنیزو چارو په برخه کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه. خلیفه صاحب د غونډې ته په وینا کې د ميدان وردګ د خلکو قربانۍ وستایلې او مجاهدینو ته له خلکو سره د نرم چلند سپارښتنه او ټینګار وکړ. کوشش کوم دا دی چې ډېر کبر او هیر نه ونه شي، انسان په تواضع او عاجزۍ باندې په ښه بردوبارۍ باندې په ښه تعامل باندې د خلکو سره گزاره وکړي او داسې به نه کوي چې د مور د مایرو سلوک وکړي. نه، اوس دلته موږ واکمنان یو، حاکمان یو، موږ به داسې د ډېر عدالت نه، د انصاف نه کار اخلي. دا باندې که اوس موږ داسې وکوي چې فلاني سړی په د تېر د جمهوریت په وخت کې ډېر بد کړي دي، ډېرې غلطۍ کړي دي، زه اوس په راجګېږم او په هغه غلطۍ باندې دلته تهدیدوم، زه یې بیا داسې محکوموم چې قوم ته، منطقې ته، ټولو ته یې زه کوم. نه، چې امیرالمؤمنین شیخ صاحب عفو وکړه، ولا موږ ته بیا داسې نه دي ویلي چې دا خلک بیا تاسو راټینګ کړئ. چې یورې د هغه عفو نه راوروسته بیا دلته په کور دننه موږ د خلکو سره داسې بد برخورد کړي، دا ولکه زموږ د اخلاق سره، اسلامي اخلاق سره مناسب چې ورسره وي. خو دا د شهداو کلی دی، شهداو دره ده، خالص د الله رضا په خاطر، د تاسو پوښتنو په خاطر خوشحاله به دا شو الحمدلله چې ډېر دوستان هم نه وي لیدلي، سره ومدل. الله مې دنیا او آخرت عزت وکړه. السلام علیکم ورحمة الله. پولیس د ټولنې خدمتګار